بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګران زده کوونکو سهار مو بخیر. هیله مند یم چې جوړ او تکړه اوسئ او تیر درسونو کې مشکلات سره مخامخ شوي نه یاستئ. ښایسته ښکلی سهار هم پیل کړی. ګران زده کوونکو راځو بیا هم یو درس ته نننی درس باندې بحث کوو. یو څو کمانډ ورباندې غواړو چې تمرین وکړو او هغه کمانډونه چې دي اول کمانډ چې نن مونږ ورباندې کار کوو هغه ډېر یو بهترین کمانډ دی. په دې کې تاسو مختلف کارونه کولی شئ او د هغې تر څنګ پیسټ سپیشل کارو. پیسټ کار شوی دی، کټ کاپي پیسټ درې واړه کار شوی دی او د پیسټ سپیشل نه وروسته په پیسټ سپیشل کې ډېر زیات کمانډونه دي. یو ښایسته کمانډ پکې وایو او د هغې نه وروسته بیا کلپ بورډ هم وایو. نو بیا درس بندوو. فارمټ پینټر څه ته ویل کېږي؟ ګران زده کوونکو کله چې تاسو یو ډیزاین جوړوئ یا یو فارمټ جوړوئ د هغې فارمټ نه که چېرته تاسو کاپي اخلئ نو د فارمټ پینټر په ذریعه باندې کولی شئ چې هغه ترسره کړئ. فارمټ پینټر باندې یو ځل کلیک کول یو دفعه کار کوي. که ډبل کلیک ور باندې وکړئ نو تر لای تنهایي پورې درته کار کوي. راځئ چې یو مثال کې واضح کړو. فرض وکړئ موږ ځان دپاره یو سی وي جوړوو. د سی وي د جوړولو لپاره به تاسو یو غټ ټکس ولیکئ، مساوي آر اے ان ډي دا مې درته ښودلی، بریکټ اوپن بریکټ کلوز. اوس راشئ دې ځای کې ولیکئ پرسونل انفارمیشن. په هغې کې لومړنی شخصي معلومات دي که نه، پرسونل انفارمیشن یا انفو ولیکئ، هم شارټ کټ دی. دې باندې یو فارمټ اپلای کړي. فرض وکړئ دې ته زه داسې بولډ کوم او دې ځای نه لږ څه سایز یې غټوم او دې ځای کې ورته یو شیډینګ هم ورله ورکوم او همدارنګه دا فونټ نه دی زه ورته ایرل بلیک یا ټایمس رومان عالم. اوس راځم یو بل عنوان دی ما سره. دې ځای کې د پرسونل انفارمیشن نه وروسته بیا ایجوکیشن بیکګراوند راځي که نه، ایجوکیشن بیکګراوند. بل عنوان لیکو. فرض وکړئ سکلز تجربې. دې نه یو کاپي لیکو، کاپي پیسټ پیسټ پیسټ. دلته یو بل عنوان جوړو کمپیوټر او یو بل عنوان جوړو کمپیوټر هم ولیکل، لانګویج لیکو. اوس که چېرته زه راشم نو دغه عنوانونه ټول داسې جوړوم نو زه مجبوراً په دې ځای کې ودرېږم، فارمټ پینټر نه استفاده وکړم او بیا به راشم لومړی په دې ایجوکیشن بیکګراوند باندې داسې کش کوم. ښه کار ورکړو خو یو ځل یې کار ورکړو. دې دپاره مجبور یم چې هلته بیا یو ځل دلته لاړ شم یو ځل دلته لاړ شم نو بیا مشکل دی که نه. نو دلته زه درېږم او دلته راځم په دې کې ډبل کلیک کوم. یو کلیک نه ډبل کلیک. ډبل کلیک چې ور باندې وکړئ اوس ګورئ راشه په دې اسکل باندې هم داسې واچوه او راشه مثلا په دې کمپیوټر باندې هم داسې واچوه او راشه په دې لانګویج باندې هم داسې واچوه. که نور عنوانونه مې هم کولی شئ خو دا در سره همداسې پاتې شو. ګوره ښه د دې نه کولی شو چې تاسو په دوو طریقو باندې ځان خلاص کړئ. یو د کیبورډ نه به تاسو سکیپ بټن پرس کوئ او بل په همدې فارمټ پینټر باندې بیا کلیک وکړئ نو څه کېږي؟ لرې کېږي. نو فارمټ پینټر یو مثال دا مې درته درکړو. بل مثال هم داسې کېږي چې مثلا راشه دغه یو خط دی دې د سور رنګ دې ورکړو او دا سور رنګ دې بیخي نه پیدا کېږي یا همدارنګه مثلا د دې نه داسې یو رنګ دې ورته جوړ کړو. ګوره دلته راځئ په دې ګریډینټ باندې درېږي او بیا مور ګریډینټ اخلئ او په دې مور ګریډینټ کې دلته راځئ ګریډینټ انتخابوئ او دې کې څو رنګونه یو ځای کوئ. لکه یو رنګ د دې کې رنګ واخیستل، فرض وکړئ دې کې د رنګ واخیستل، البته د رنګ دغه ځای نه رنګ ورکول کېږي. یو د سور واخیستل، یو د مثلا واخیستل داسې زیړ
او یو د واخصل مثلا داسې په دې رنګ کې او یو مثلا د واخصل یو رنګ داسې. اوس ګوره دا خط مې په دې سټایل کې جوړ کړو. اوس څوک نه پوهېږي چې دا د کوم ځای نه دا خط جوړ شوی دی، په کوم طریقه باندې جوړ شوی دی. نو تاسو هېڅ تشویش ورته مه کوئ، دې خط باندې ودرېږئ، فارمټ پینټر واخلئ، په هماغه خط باندې سې کش کړئ، نو هماغه هم داسې جوړېږي. دې باندې هم ودرېږه، دلته هم راوړه داسې. که چېرته تاسو بل صفحه ولرئ، لکه نیو صفحې ته لاړ شئ، دې ځای کې راشئ، ولیکئ مساوي RAND بریکټ اوپن بریکټ کلوز، هغه خط دې ته راوړئ، دې فارمټ دلته راوړئ. نو دلته به ودرېږي، فارمټ پینټر به واخلئ، بیا به راشئ دې ځای کې کلیک به وکړئ او داسې ورباندې کش کړئ. نو دلته هم کولی شئ چې دا داسې راوړئ. یا که چېرته غواړئ چې دا خط اوس ګوره دا بده ښکاره کېږي، دا زه لرې کومه، دې خط باندې ودرېږه او لاشه په دې ځای باندې څه وکړه، کش کړه، هغه دې هم په دې رنګ باندې بدلېږي. هغه په هغه کې یو متل دی، وایي که ته ما بشینی ما شوی، که ته دیگ بشینی سیاه شوی، او خربوزه از خربوزه رنگ میگیره. داسې یو متلونه په دري ژبه کې شته دی، پښتو کې نه پوهېږم چې څه رقم دی، چې خوی به د هغو سي، څه رقم متل دی؟ آفرین، چېرته چې اوسېږي خوی به د هغو سي، که نه دا فارمټ پینټر هم هغه کار ورکوي، چېرته مثلا هغه ځای نه رنګ اخلي په بل نور ځای باندې. فارمټ پینټر تاسو یوازې داسې نه ده چې په ټکس باندې اپلای کېږي، تاسو کولی شئ چې په شپ باندې هم اپلای کېږي. ګورئ د دې ډېر مثالونه ورکوم چې تاسو ته ښه یاد شي. لکه اوس ګورئ دلته دا شپ دې واخیستل، دې ته د ورکو رنګ د ورکو لکه داسې یو رنګ دې ولا ورکو، تا یو بل شپ دې واخیستل، انځر ته لاړلې، دلته راغلی دغسې یو شپ دې بیا واخیستل. اوس مثلا د دې رنګ په دې باندې اپلای کوئ، نو فارمټ پینټر نه استفاده وکړه، کلیک ور باندې وکړه، دې باندې کلیک وکړه. څومره ښه کمانډ دی، آسان، ډېر دلچسپ او آسان کمانډ دی. شارټکټ دا نه لري او تاسو کولی شئ چې هر وخت کې د همدې نه استفاده وکړئ. او ګورئ شارټکټ نه مې کار اخلئ، نو کنټرول شفټ پلس C پلس کنټرول پلس شفټ پلس V، داسې ما ډېر زیات اپلای کړی، کار نه ورکوي خاص، خو فارمټ پینټر زما ډېر فیورټ کمانډ دی او تاسو هم یاد کړئ. سنگل کلیک سره یو کار کوي او ډبل کلیک سره تر لای تنهایی پورې کار کوي. اوس راځو په دې پیس سپیشل خاص په خاص توګه باندې یو څه پیسټ کول. دې کې ډېر کمانډونه دي په پیس سپیشل کې، خو یو کمانډ درته ښیم، هغې کې تاسو کولی شئ چې خپل د نوم نه لوګو جوړ کړئ. لکه زه راځم دا خط زه سایز انغټومه، لیکم چې AYC، دې ته یو ښایسته سټایل هم وله ورکوم، بولډ کومې او دې ځای نه ورته داسې یو سټایل بولډ، رنګ هم ښایسته او نور هم سایز یې غټ. دې نه کاپي الم، کاپي مې چې واخیستل، راځم په دې ځای کې پیسټ سپیشل ته، په پیسټ سپیشل کې پکچر انهانس میټا فایل ورته الم، یو کمانډ زه په دې کې کاروم. ډېر کمانډونه دي خو زه پوهېږم تاسو باندې بیا بوج راځي یادولی نه شئ. یو کمانډ دلچسپ کمانډ دی، دا به درته ووایم او دا تاسو ته ګټه هم کوي. اوکې به یې کوو، نو دا اوس دا به لرې کړي، دې باندې کار وکړئ. اوس دا یو تصویر شو، دې باندې ډبل کلیک وکړئ، اول سر کې فرانټ پیج ته به راوړئ، فرانټ ټیکسټ ته به راوړئ، بعد د هغې نه بیا کراپ ته راشئ او دا به کراپ کلیک، بیا به کراپ باندې کلیک وکړئ، دا کراپ شو. اوس دې ته یو سټایل هم دې کې ورته برابر کړه، داسې یو سټایل ورله ورکوئ، یا داسې کوم سټایل چې ستا خوښېږي دې کې ورله ورکوئ. فرض وکړئ دا سټایل مې ورله ورکړو، شفت ورسره الم، دا سایز یې لږ وړوکی کوم. که چېرته شفت ورسره والئ نو دا په یو اندازه سره وړوکی کېږي. اوس ګورئ دا څه شو، ستا د نوم نه یو لوګو شو. ته کولی شئ دې نه مثلا کولی شئ چې دې نه نور کاپیان هم وباسئ. د کاپي ایستلو لپاره دوه طریقې دي. یو طریقه کنټرول به واخلئ، مثبت علامه چې راغی نو داسې کش که دې خواته راوړه، بیا یې کش که دې خواته راوړه، بیا یې کش که دې خواته راوړه، کاپیان اخیستل کېږي. په یو شرط چې کنټرول واخلئ، که چېرته کنټرول وانخلئ بیا کار نه ورکوي. کنټرول زیډ، کنټرول زیډ، کنټرول زیډ،
که بدل طریقه که چېرته دا ستاسو نه یادېږي سخت ده درته نو کنټرول ډي بل طریقه ده. ګورې هلکان داسې کوي دلته درېږي بیا کنټرول ډي انتخابوي، دلته چې کله ودرېدې کنټرول ډي بیا درته کار نه ورکوي، ته به دا دې باندې به کلک وکړې چې دې ته دغه چار بونډري یا داسې بارډر ورته راشي، بعد د هغې نه کنټرول ډي به انتخاب کړي، هغه وخت بیا کار ورکوي. ګورې څومره چې کاپیانې وباسي نو دې نه چې کېږي کاپي ویستل کېږي. نو دې ته په فارمټ پینټر کې او هغې په پی سپیشل کې انهینس پکچر انهینس میټا فایل وایي. سبا ده که چېرته زه درنه پوښتنه کوم چې پکچر انهینس میټا فایل په کوم ځای کې ده، تاسو به راته وایئ چې په پی سپیشل کې. اول به کاپي واخلئ، بعد هغې نه به پیسټ کې، پیسټ نه وروسته د تصویر په شکل باندې پیسټ کېږي او بیا درته کار ورکوي. آخري کمانډ چې نن مونږ د پلان کې درلودل یا په درس کې مونږ درلودل هغه کلپ بورډ دی. کلپ بورډ ګران زده کوونکو کله چې تاسو یو څه لیکئ مساوي آر این ډي بریکټ اوپن بریکټ کلوز او دې نه به یو کاپي واخلئ. کاپي چې کله واخیستل دا په کلپ بورډ کې ذخیره کېږي، کټ چې د واخیستل دا په کلپ بورډ کې ذخیره کېږي. اوس ګورئ دا دوه شیان په دې کلپ بورډ کې ذخیره دی، یو چې دی کاپي دی، دې ځای نه پیسټولی شي. ګورئ کټ خو نه کېږي، دې ځای نه به زه کاپي والم، دا هم لکه لږ څه کاپي والم، دا هم څه شو ذخیره شو، دا بل هم ذخیره شو، دا بل هم ذخیره شو. د هر یو نه چې د کاپي په کار نو هغې باندې کلک وکړه د دې کې درته راځي. مثلا د دې کاپي د په کار نو دا انتخاب کړه، د بل کاپي د په کارو کټ نه راځي، پکې صرف کاپي راځي ځکه کاپي ذخیره کېږي. دا الماری کې دا تا سره چې کېږي که چېرې دا کلیر کې نو بیا کار نه وکړي، که پیسټ آل وکړي نو ټول درته پیسټ کېږي. ګوره او که کلیر آل وکړي نو دلته نه کنټرول وي کار کوي نه دې ځای نه درته څه کار کوي. نو هر وخت چې کله تاسو یو څه نه کاپي اخلئ چې بل څوک ستاسو د کاپي نه استفاده ونه کړي نو دلته راشئ دا کلیر آل وکړي. دا هم تاسو لپاره د نن ورځې درس د یو ګروپ نه مونږ دا درس خلاص شو، د بل ګروپ ته مونږ رسیږو. فون ګروپ د سبا له خیر سره په دې باندې کار کوو چې په دې کې ډېر بهترین کمانډونه دي. او یو بل درس چې دې کې تاسو ته اضافه در کومه هغه ګران زده کوونکو دا دی چې کله تاسو یو وکابلري جوړوئ نو دا تاسو لپاره په انګلیسي کې هم په درد خوري او د یو ټیکس نه لغاتونه څنګه وباسي. ګورئ کنټرول به انتخاب کې هر لغات باندې ډبل کلیک وکړئ، ویډیو شو، وے شو، یو شو، آنلاین شو، پوائنٹ شو، ویډیو شو، بیا پیسٹ، embedded code, edit, also type, video, document, professionally, make, produce, provide, header, footer, page, text, box, design. دا ټول لمه دا مې انتخاب کو. اوس ته کولی شي چې دې باندې څه اپلای کړي. اوس مثلا دې نه ته کولی شي چې ویکابلري جوړ کړي نو کنټرول سی به انتخاب کړي، راشي په دې صفحې لاندې برخه کې ودرېږي، کنټرول انټر سره بل صفحه واخلئ او دا ټول کنټرول وی کې پیسټ کړئ نو دا ویکابلري لغاتونه ټول یو دانه درته کاپي شو. نو دې کې یو دانه معنا ورته ولیکئ، ډېر آسان. دا د چې کارو د دې انتخاب او همدارنګه د کاپي او د پیسټ کار. نو کولی شو چې د یو غټ ټیکس نه داسې یو ویکابلري یا داسې لغاتونه ورته څه کړئ او واخلئ. او همدارنګه د دې لغاتونو نه کولی شو چې تاسو کاپي هم واخیستل او ته کولی شو چې دې ته یو بل رنګ هم ورکړي، ته کولی شو چې انډرلاین هم کړي. نو ډېر عملي دي چې ورباندې اپلای کولی شو. نو ګران زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې مننه.